خیلی ممنون. خب دا صلاحالدین منګل صاحب مشرانو ستاسو په اجازه د ګرانو ځوانانو ستاسو په اجازه مننه. ما خو ډېر مخکې نه دا یو سوال ده چې زه تللی یم چې پښتونه راویښ شه. علت یې دا ده چې تر څو پښتانه مونږ راویښ نسه کړی شو او دغه پښتنو کې سیاسي شعور مونږ پیدا نه کړی، نه هم وطن په ګټلی شو او نه هم پښتون خپل حق اخیستلی شي او نه هم پښتون خپل حق پېژني. ځکه ویده دي مونږ 300 کاله ویده قصداً ساتل شوي یو. 300 کاله شو چې پښتون د غیرت چغه کې 15,000 کاله خپل تاریخ یادوي، ولې تر ننه پورې مونږ نه دي معلوم چې مونږ کوم غیرت کوم تاریخ. لکه مشر صاحب پاس په هغه دفتر کې یاده کړل چې مونږ نیم افغانستان ډېره خاوره د پنجاب د مستعمرې لاس لاندې دی. مونږ ځان ته چې مونږ مستقل یو، مونږ غیرت کړی ده، مونږ هم باتور یو، زمري یو. دا علت یې دا ده چې مونږ ټول وخت خپل ځانونه غولولي دي. په همدغو خبرو مونږ مشرانو هم غولولي یو چې نر یم، افغان یم، پښتون یم. خو راشه ما ته ووایي چې چی لرو؟ ټول عمر د پردو خیرات ته ناست، نیم افغانستان تر هغه پورې چې کرزی و یا مخکې د کرزي وختونه هم د ولسمشر غني په وخت کې اوس خیر د اوس د ځینې ارتباطات لږ زره د پاکستان سره بند شول. نو پاکستان به دومره کوي چې د کرزي او یا هم د موږ ولسمشرانو چې د پاکستان خبره به ونه منله تر هم په بندولو. یوه بوجې وړۍ به څه 1,400 سره وه چې 2,000 ته به رسېدل. یعنې یوه غریب بیچاره نه شو که یوه بوجې وړه ځان ته واخلي. تر دې حده پورې موږ یې رسولي یو. یعنې پښتونه راویښ شه، دغه غږ چې زه کوم او یا دغه چغې نارې چې وهمه دا علت یې دا ده چې زه پښتانه ویده ګورم او پښتنو کې سیاسي شعور نشته دی. او که مونږ وکړی شو پښتانه راویښ کړو، پښتنو کې سیاسي شعور را پیدا کړو، بیا هغه پښتون پوهېږي چې 5 ګوتې څه معنا او 5 کوره او 5 ورونه 5 سمته 4 طرف خپلو کلي ولسوالۍ ټول ته پېژندلی شي چې څه حالات ورکې تېرېږي. پښتون نیمایي مونږ هغه پښتانه چې کوزې پښتونخوا کې دي د پنجاب ملا قبضه کړي دي. ابا مخکې دا خبره وکړه د پیر صاحب څخه تر څو چې پښتون د ملا لکۍ خوشي نه کړي، زه فکر نه کوم چې پښتون میدان وګټلی شي. ځکه مونږ یې په دې کې را ټول کړي یو، په دې دین او مذهب باندې مونږ غولوي. جهاد په افغانستان کې روا ده، ولې پاکستان کې جهاد روا نه ده؟ په پاکستان کې بربنې جنکیانې ګډېږي، خرڅېږي، هلته جهاد نشته. په افغانستان کې مسلمان په لمونځ درېدلی هغه انتحاري کېږي. ګورئ دا څوک دي؟ دا مونږ خپله پښتون کې د مثلا د ورور یوه خبره وکړله چې پښتون باید توپک واخلي که ونه اخلي. یعنې ایسای هڅه کوي چې پښتانه دې ته راورسوي چې توپک واخلي وایي جنګوي. نو زه نور نه پوهېږم چې څنګه داسې تر اوسه پورې ویده یاستی. پښتون دغه څو کاله کېږي چې جنګېږي. ته اوس فکر کوي چې پښتون نه جنګېږي، پښتون کور کې په بلې بشتره کې ناسته؟ نه، پښتون جنګېږي. ولې پښتون په ضد جنګېږي، د خپلې خاورې په ضد جنګېږي، د خپل ملت په ضد جنګېږي، د خپل بل پښتون په ضد جنګوي. د پیر صاحب خبرې ته نه په خاطر اڅمه چې ده ډېره ښه اشاره وکړه. ګورئ پښتون هسې په جنګ کې ښکېل دی، که منئ که نه یې منئ. پښتون هره ورځ وژل کېږي. راځئ چې دغه جنګ کې چې ښکېل دی، پښتون د پښتون سره ښکېل دی. ولې دا د خپلې بلوچ ونس یو ځای نه شو د پنجابي سره په جنګ کې ښکېل نه شو چې خپله ځمکه راواخلو، خپل پوله پټۍ هلته راواخلو. نو هڅه دا دی مونږ د ټولو دې خبرو د دغو راټولولو یا دا غونډې کړلو دا د پښتون ته سیاسي شعور ورکول پکار دی. پښتون اول راویښول پکار دی. پښتون ته د هغه حقوق په لاس ورکول پکار دي، حقوق یې ورپېژندل پکار دي. نو تر څو چې پښتون ویده وي او پښتون راویښ نه شي دغه بدبختي به مونږ لرو. نو ګورئ دغه اعلانونه تېر شول، سادات ورور نامخدی دلته په لندن ښار کې هر څوک یې پېژني، اعلان یې تېر کړی او مونږ ټول 12-14 نفره دلته راټول شو. هغه هم چې بدون نو زه خپله وګرځم ځینو شارو ته لاړو چې خلک راټول که نه. او دا علت یې څه شی دی چې ګورئ ولې نه راټولېږي؟ ویده دي دا خلک او که دوی هر خپل خودپرسته شوي دي. لندن کې څومره په ګروپونه دي، هر یو خپل ځان ته بیرغ نیولی دی او خپل یو اساسنامه یې جوړه کړې ده، خپل کوم ډلګی جوړ کړی ده، په همدغو کې اخته یو. د یووالي ماتول همدغه کار ده. وړې جزیرې جوړ کړي، وړه ګروپونه جوړ کړي. دا وړه ګروپونه دا وړې جزیرې څه په درد خوري؟ راشئ راټول شئ یوه بیرغ لاندې، د یوه مشر لاندې، او تر څو وکړی شو چې مونږ یووالي راولو،
تر څو چې موږ دغسې په جزیرو تقسیم شوي یو او دا سره یو نشي موږ یوالي نشو راویستلی موږ 15 نفره دلته نشو جوړېدلی او بیا څنګه وکړی شو چې د لر و بر سره یو نو ډېره زیاته مننه چې تاسو مې ته وخت راکړلو خو بیا هم زه خپله خبره کوم تر څو چې پښتون راویښ نه شي موږ یوالي هم نشو راویستلی او پښتون خپل ځان هم نشي ګټلی همداسې چې کړېدلی دی همداسې چې کړېږي همداسې به هم کړېږي نور همداسې به ووژلم شي په هر جنګ کې پښتون د دین و مذهب په نوم ښکېل کوي پنجاب دا ځکه چې هغه ویده ده او ویښ نه ده نو بیا هم مننه کور مو ودان مننه ډېره مننه منګل صاحب ډېرې ښې خبرې مو وکړې تاسو مطلب دا چې د راویښولو چې کوم تاسو تجویز ورکړو واقعیت دي چې بغیر د راویښېدلو نه به ټول عمر موږ چې کوم دي نو ښکېل او ښکارېدو د علم او د پوهې نه بغیر دا کار نه کېږي From the back.